نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. د رزق د طلب کولو لپاره ډېره ناشنا دعا ده. نبی صلی الله علیه وسلم د دعا موږ تاسو ته ښودلې ده چې کوم یو کس باندې رزق چې د تنګ شي، یو داسې وخت به راشي چې رزق بلکل څه ګمان هم نه وي د چې رزق به ورته معلوم شي د څه طرفه. د عبدالله رضی الله عنه روایت دی، دوی ضاف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أزواجه. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم خواته څه مېلمانه چې راغلل، نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږه د خپلو بیبیانو خواته، یبتغي عندهن طعاما، چې ولټوي د هغوی خپلې بیبیانو سره خوراک. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو خواته کس ولېږه چې کور کې څه خوراک وګوره چې شته که نشته. فلم یجد عند واحدة منهن، نو د هغې ټولو کورونو کې ټولې نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره په یو کور کې هم څه خوراک ونه موندله. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم وویله، نو فأهدیت الیه شاة مصلیة. همدغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه ګډه یا یو بیزه دا رته کړې راوړلی شوه، نبی صلی الله علیه وسلم ته یو هدیه کړې شوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل: هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة. دا د الله رب العالمین فضل دی په موږ باندې، او موږ د الله رب العالمین د رحمت انتظار کوو. نبی صلی الله علیه وسلم د رزق تنګوالي په وخت کې دغه دعا وویله، او دغه وخت کې یو کس بار نه راغلی او راته کړي یو ګډ چې د هغې ورکړه دوی ته. د صحیح روایت د امام طبراني نقل کړی دی، په سلسله الصحیحه کې هم شته دی.